سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا معراج خان سکلز یوټیوب چینل له طرفه دا زموږ د فارکس اړوند درېیمه ویډیو ده. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته یو بروکر در معرفي کوم چې په دې بروکر کې موږ تاسې څنګه اکاونټ جوړولی شو، په بروکر کې موږ تاسې دې ته څنګه پیسې راولېږو، بیا همدا بروکر څنګه په میټا 4 یا په میټا 5 کې لاګین کړو. نو ټوله طریقه تاسو ته په همدې ویډیو کې ترخایم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته یو بهترینه بروکر در معرفي کوم چې دغه بروکر په افغانستان کې بالکل کار کوي. تاسو کولی شئ په دې کې اکاونټ کولاو کړئ، پیسې ورته راولېږئ او بیا په فارکس مارکیټ کې تاسې ټریډونه وکړئ چې له فارکس مارکیټ تاسې څومره عاید لرئ بیرته کولی شئ په همدې بروکر کې به له تاسې سره جمع کېږي او له بروکر نه بیا تاسې کولی شئ چې خپل باینانس یا بل ځای ته په اسانۍ سره ویډرا کړئ. نو دا یو بهترینه بروکر دی، کوشش وکړئ په همدې بروکر کې چې دی تاسې اکاونټونه جوړ کړئ. نو ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. که چېرې تاسې زموږ چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل ته سره سبسکرایب کړئ. د فارکس اړوند ما دوه ویډیوګانې جوړې کړې وې چې په هغې کې لومړی پارت 1 او بیا پارت 2 چې پارت 2 کې مونږ ډیمو تشریح کړې، ورسره بای او سیل څنګه نیول کېږي هغه هم تشریح کړو. که چا د فارکس اړوند دا دوه ویډیوګانې نه وي کتلي نو دا دوه ویډیوګانې وګورئ. په دې ویډیو کې بروکر دی، بروکر کې اکاونټ څنګه جوړېږي، وریفیکیشن یې څنګه کېږي، ټول طریقه کار تاسو ته په همدې ویډیو کې درښایم. تر ټولو نه مخکې به تاسو ته د دې بروکر لینک یعنې د بروکر لینک تاسو چیرته ترلاسه کولی. دا کومه ویډیو چې تاسو اوس مهال ګورئ دې په دې لیکنه دا وینئ، د لیکنې یا په ټایټل یا ځای کې مور لیکل شوی، په دې برخه باندې به تاسې کلیک واخلئ. چې کله تاسې کلیک وکړئ دلته راځي ډسکرپشن، په دې برخه کې ډسکرپشن راځي. په دې ځای کې به ما لیکلي چې د دې بروکر لینک دا دی یا د دې لینک دا دی، بروکر لینک دا دی. تاسې به راشئ په هغه بروکر لینک باندې به کلیک واخلئ. ښه، دلته مې لومړی نوم ورکړه، بیا مې لاست نیم ورکړه، بیا مې افغانستان انتخاب کړه او په دې ځای کې مې خپل د موبایل شمیره ورکړه. صحیح شو. که چېرې تاسې پاکستان کې اوسېږئ دغه کوډ بدل کړئ پاکستان ته او دلته بیا خپل پاکستاني نمبر ولیکئ. دا دواړه ما وکړل. اوس به راشم دلته به زه خپل ایمیل ادرس ولیکم. کوم ایمیل چې زه لرم باید خپل ایمیل ادرس څه وکړم، خپل ایمیل ادرس باید زه دلته ولیکم. زه راځم اوس خپل ایمیل ادرس لیکم. ښه، چې کله مې ایمیل ادرس ولیکه، له ایمیل ادرس بعد زه باید یو پاسورډ جوړ کړم. ګورئ پاسورډ باید تاسې څه ډول پاسورډ به ستاسې پاسورډ باید سټرانګ پاسورډ وي. صحیح ده. لومړی که تاسې یو نوم لیکئ، بیا شمارې تاسې استفاده کوئ، ورسره تاسې د ډالر نشان یا د حروف استفاده کوئ، نو دا هم تاسې څه کولی شئ په اسانۍ سره استفاده کولی شئ. زه راځم یو پاسورډ ورته جوړوم. ښه، چې کله ما پاسورډ ورکړ، په پاسورډ کې باید ستاسې لومړی حروف غټ تورو سره ولیکل شي. لکه تاسې لیکئ شینواري لیکئ نو ایس باید په غټ حروف سره ولیکل شي. بیا پکې شمارې استفاده کوئ 1 2 3 5 6 7 9 8 9 بیا ډالر نشان دا استفاده کوئ. چې کله پاسورډ ورکړئ، پاسورډ نه بعد بیا همدلته په کنفرم پاسورډ کې هماغه پاسورډ چې تاسې ورکړی هغه به دویم ځل یې دلته بیا ورکړئ، هماغه پاسورډ چې تاسې ورکړی هغه به بیا ورکړئ. په دغه شکل سره چې تاسې دواړه پاسورډونه ورکړل، ګوره بیا له سره درته یم چې کله تاسې په ډسکرپشن کې لینک باندې کلیک واخیسته د دې بروکر لینک باندې، نو لومړی به تاسې نوم ولیکئ، چې نوم مو ولیکه بیا به لاست نیم ولیکئ، لاست نیم نه بعد به تاسې افغانستان انتخاب کړئ، بیا به خپل موبایل شمیره ورکړئ، بیا به خپل ایمیل ادرس ورکړئ، د ایمیل ادرس بعد به تاسې پاسورډ ورکړئ او پاسورډ بعد به هماغه پاسورډ کنفرم ورکړئ. چې کله مو دا ورکړه، که چېرې دلته داسې را ټیک مار علامه وه خو ښه ده، که نه وه دې ځای کې په دې باندې کلیک واخلئ، خپله ورته ټیک مار راشي او د هغې نه بعد دا برخه ټیک مار کړئ. صحیح ده. چې کله دا تاسې ټیک مار کړه، په رجسټر ناو باندې تاسې څه واخلئ، په رجسټر ناو باندې تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله تاسې کلیک واخلئ نو زموږ ستاسې اکاونټ چې دی هغه اوس په دې کې چې دی جوړېږي. نو چې کله په رجسټر باندې کلیک واخیست، ګورئ دلته اوس موږ ستاسې ایمیل ته چې دی یو وریفیکیشن کوډ ځي. صحیح ده. ایمیل ته څه ځي؟ یو وریفیکیشن کوډ ځي. اوس به زه راشم خپل ایمیل ته به راشم، دلته به تاسې راشئ، خپل ایمیل به تاسې راخلاص کړئ. اوس دا دی ما خپل ایمیل راخلاص کړ، د کپیټل ایکسټین ټیم لخوا نه ماته یو کوډ راغلی، په دې باندې زه کلیک اخلم. چې کله مې کلیک واخیست دغه پین کوډ دی. صحیح ده. دا کوډ به زه هلته ورته ولیکم 15 ټیک شو. دا به زه دلته راولم، دلته به ورته ولیکم 15 دې باندې به کلیک واخلئ. چې کله مو کلیک واخیسته دلته به تاسې ورته ولیکئ 15 په دغه شکل سره به تاسې ورته ولیکئ او بیا به دلته په اکټیو باندې تاسې څه واخلئ، په اکټیو باندې به بیا تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله هم کلیک واخیسته نو زموږ ستاسې هغه اکاونټ به څه شي، اکاونټ به بالکل په دې کې وریفاید شي. دا دی ګورئ زموږ ستاسې اکاونټ چې دی په کپیټل ایکسټینډ کې څه شو، کپیټل ایکسټینډ کې زموږ ستاسې اکاونټ چې دی جوړ شو. ښه، راځو په دې کې اوس موږ تاسې اکاونټ څنګه وریفای کولی شو. د وریفیکیشن دپاره به تاسې راشئ بر خپل پروفایل ته، دا وینئ خپل پروفایل باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله تاسې خپل پروفایل باندې کلیک واخیستئ را به شئ په ځای کې بیا پروفایل باندې کلیک واخلئ. صحیح ده. بیا به راشئ په خپل پروفایل باندې، چې کله تاسې کلیک واخیست دلته به وریفای یور پروفایل باندې کلیک واخلئ، دا وینئ وریفای یور پروفایل، په دې باندې به تاسې کلیک واخلئ. ښه، دلته به تاسې ته دا ډول صفحه خلاصه شي. دلته تاسې نه څه شی غواړئ، دلته له تاسې که چېرې تاسې پاسپورټ لرئ یا الکترونیکي تذکره لرئ، که چېرې تاسې په پاکستان کې اوسېږئ د هغې ځای شناختي کارت
او همدارنګه پاسپورت لرئ نو دلته به تاسې خپل اسنادونه ورکوئ. یو بل مهم شی چې دی هغه له تاسې غواړي هغه ډیر مهم دی چې باید تاسې د الکترونیکي تذکرې یا د پاسپورت ترڅنګ ولرئ هغه د برېښنا بیل دی یا هم د انټرنیټ بیل دی باید یو په دې کې تاسې ولرئ. دا چې دا به تاسې څنګه ترلاسه کوئ دا تاسې ته په اخره کې ښیم چې که چېرې تاسې برېښنا بیل یا برق بیل نه لرئ هغه به تاسې څنګه ترلاسه کوئ هغه هم تاسې ته ښیم. ښه کله هم چې تاسې تر دې برخه پورې راغلئ دلته به تاسې باید دوی ته ډاکومنټس اپلوډ کړئ. ډاکومنټس کې څه شی راځي؟ ډاکومنټس کې تاسې سره تذکره راځي. د تذکرې ش او مخ باید دواړه تاسې ورته اپلوډ کړئ. دلته به تاسې راشئ تر ټولو لومړی به په دې برخه باندې ورته کلیک واخلئ دا وینئ. تر ټولو لومړی به دې ځای کې ګوره ډرایور لایسنس راځي په دې برخه باندې به په دې ځای کې د واړه غشي چې کوم دی په دې باندې به کلیک واخلئ. چې کله هم کلیک وکړئ دلته به تاسې آی ډي کارت که چېرې تاسې الکترونیکي تذکرې یا شناختي کارت لرئ دا به انتخاب کړئ که پاسپورت لرئ دا به انتخاب کړئ. زه راځم زه یم چې زه آی ډي کارت لرم یا تذکره لرم زه راغلم په دې باندې مې کلیک واخیست. چې کله مې کلیک واخیسته دلته به ما سره آی ډي کارت راشي. زه به اوس څه وکړم زه به اوس دلته د خپلې الکترونیکي تذکرې انځور ورته اپلوډ کړم. د مخ انځور چې کوم یو دی هغه به د الکترونیکي تذکرې مخ کوم انځور چې دی هغه به زه دې ځای کې ورته اپلوډ کړم. زه به راشم په دې باندې به کلیک واخلم. چې کله کلیک واخلم ډایرکټ ما چیرته بي ډایرکټ ما ګیلرۍ ته بي او له ګیلرۍ به زه د خپلې تذکرې یو انځور راواخلم. صحیح ده دغه انځور به تاسې ورته اپلوډ کړئ په دغه شکل سره. صحیح شو بیا به تاسې راشئ په دې ځای کې به بیا تاسې د همغې خپلې تذکرې بیک ورته اپلوډ کړئ یعنې شاته برخه به د خپلې تذکرې ورته اپلوډ کړئ. دا ګوره ځکه ډاکومنټ کې تاسې نه بیک غواړي هم صحیح ده. دلته به تاسې د خپلې تذکرې بیک یا شاتینۍ برخه څه شی کوئ په ځای کې به تاسې ورته اپلوډ کړئ. را به شئ په دې برخه باندې به ورته کلیک واخلئ. چې کله مو کلیک واخیسته چې کله تاسې کلیک واخلئ نو تاسې به له دې ځای نه د خپلې تذکرې شا انځور څه کړئ ورته اپلوډ کړئ. تیار مخکې نه به تاسې سره هغه انځورونه موجود دي ستاسې خپل موبایل په واسطه څه کړي موبایل په واسطه اخیستي. کله چې دا تاسې ورته اپلوډ کړئ دې نه به شاته بیک وکړئ بیا اخر کې تاسې سره یو بل اپشن راځي یو پروف غواړي یعنې مطلب دا چې تاسې باید یا د انټرنیټ بیل ولرئ یا د برېښنا بیل ولرئ صحیح ده هغه به تاسې دلته ورته اپلوډ کوئ. دلته به تاسې راشئ همدغه ادر برخه به تاسې سره تیاره شتون لري صحیح ده. ادر برخه به تاسې سره شتون لري که چېرته تاسې د فون بیل لرئ خو دا به ورته اپلوډ کړئ که نه د برېښنا بیل لرئ یا د انټرنیټ بیل لرئ نو دغه ادر برخه به څه کوئ ادر برخه به تاسې انتخاب کړئ. او همغه د برېښنا بیل یا د انټرنیټ بیل کوم ورکه چې تاسې لرئ تاسې جوړ کړي هغه به تاسې دې ځای نه ورته اپلوډ کړئ. صحیح په دې باندې به کلیک واخلئ او هغه به ورته اپلوډ کړئ. کله چې تاسې درې واړه شیان اپلوډ کړل ټول شیان تاسې اپلوډ کړئ الکترونیکي تذکرې د فرنټ یا مخ برخه چې تاسې اپلوډ کړه بیا هم د تذکرې شاته بیګ اپلوډ کړه او بیا تاسې راغلئ خپل د یا بیلو در سره یا انټرنیټ بیلو در سره هغه تاسې ورته اپلوډ کړه نو بیا به تاسې راشئ په سبمیټ ډاکومنټس باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله تاسې خپل ډاکومنټ سبمیټ کړئ نو تقریبا 40 ساعته وخت نیسي یا هم 10 ساعته یا 12 ساعته وخت نیسي د هغې نه بعد ستاسې اکاونټ څه کېږي ستاسې اکاونټ وریفایډ کېږي. ښه اوس به تاسې اکثریت ملګري به پوښتنه کوي چې دغه برق بیل یا انټرنیټ بیل مونږ څنګه ترلاسه کولی شو چې پیدا کړو. ګورئ که تاسې په هر ولایت کې یاستئ که د ولایت په هره برخه کې یاستئ هلته تاسې سره آنلاین خدماتو والا حتما شتون لري. د آنلاین خدماتو والا لکه ویزو برخه کې خدمات وړاندې کوي بله برخه کې خدمات وړاندې کوي. دوی ته به تاسې میسج وکړئ ورته وبه وایئ چې زه غواړم چې ماته یو انټرنیټ بیل یا برق بیل را جوړ کړئ زه غواړم یو څه پرې وریفای کړم یو اکاونټ په وریفای کړم نو هغې ته چې تاسې وایئ هغه دغه برېښنا بیل یا برق بیل تاسې ته جوړي ټول درنه 50 افغانۍ یا 80 افغانۍ اخلي هغه دومره مصارف نه راځي صحیح ده. چېرته هغه تاسې نشو کولی همدې ویډیو کې چې تاسې ته دا کوم نوم ښکاره کېږي دغه نوم باندې تا په ټلګرام چینل کې همدا نوم ولیکئ ډایرکټ ماته میسج وکړئ انشاءالله برق بیل یا برېښنا بیل چې دی هغه به زه تاسې ته جوړ کړم صحیح ده. چې کله تاسې دا شیان ورته اپلوډ کړل تقریبا 4 ساعته وخت نیسي 4 ساعته بعد ستاسې اکاونټ وریفایډ کېږي صحیح ده. ښه چې کله هم ستاسې د اکاونټ 4 ساعته پوره شي بیا څنګه تاسې کتلی شئ چې آیا زما اکاونټ وریفایډ دی که نه دی. را به شئ تاسې دغې برخې ته به راشئ په دې برخه باندې به کلیک واخلئ. چې کله تاسې په دې برخه باندې کلیک واخیست دلته به راشئ تاسې پروفایل ته صحیح شو پروفایل برخې ته به راشئ. چې کله تاسې پروفایل برخې ته راشئ دلته به مای انفارمیشن برخه باندې ورته کلیک واخلئ صحیح ده. مای انفارمیشن برخه باندې چې کله تاسې ورته کلیک واچوئ نو دلته به ستاسې اکاونټ وریفایډ شي. ګورئ دلته ما خپل نوم کوم چې ورکړی دی زما اکاونټ څه شو زما اکاونټ بالکل وریفایډ دی نو په دغه شکل سره به ستاسې اکاونټ وریفایډ شي. اکاونټ په جوړ کړئ چې کله په صحیح جیمیل چې کوم یو تاسې صحیح جیمیل وي په همغه جیمیل باندې به تاسې اکاونټ جوړ کړئ الکترونیکي تذکره به تاسې سره وسي یا به پاسپورټ وسي او کوم برېښنا بیل یا انټرنیټ بیل چې له تاسې غواړي هغه به تاسې په یو آنلاین خدماتو والا باندې جوړ کړئ. که بیا هم ستاسې ستونزه وه دا کوم ټلګرام آی ډي چې ما تاسې سره شیر کړې وه همدا ټلګرام سرچ ته لاړ شئ سرچ یې کړئ همدې ته میسج وکړئ انشاءالله تاسې ته به انټرنیټ بیل یا برق بیل چې دی هغوی جوړ کړه او تاسې ته به یې راولګي صحیح ده. هغه بیا ورته ورکړئ په همغه انټرنیټ بیل ځای کې همغه ورته ورکړئ نو 4 ساعته بعد ستاسې اکاونټ په دغه شکل سره وریفای کېږي. ښه کله چې ستاسې اکاونټ وریفایډ شو
د هغې بعد به تاسې څه کوئ، هغې بعد به اوس موږ تاسې دې ته به پیسې موږ تاسې څنګه رالېږو. صحیح ده، اوس راځئ په دې باندې خبره کړو.